د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته بلخ کې ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چارواکو په خبره یاده پیښه تېره ورځ د بلخ ولایت د چهاربلک ولسوالۍ په اړوندو کې رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې د 2 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون 6 کسانو خپل ژوند بایللی او 14 نور ټپیان شوي دي. د بلخ د حفظوي روغتون رئیس ویلي چې په ټپیانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي، خو په وینا یې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. د یادې پیښې د رامنځته کېدو لامل د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. بل لور ته افغان پوسټ تیرو 3 میاشتو کې 40 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي چې افغان پوسټ شرکت په تیرو یوازې 3 میاشتو کې 40 میلیونه او 391 زره افغانۍ عواید راټول کړي دي. د یاد وزارت په وینا دغه عواید د پاسپورتونو د بهرنیو چارو وزارت تصدیق پاڼو او د الکترونیکي تذکرو د لیږد له لارې ترلاسه کړي دي. اندونیزیا وایي نن مو د خوراکي توکو مرسته افغانستان ته واستوله. د اندونیزیا له لوري د خوراکي توکو مرسته نن کابل ته استول شوې ده. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن یې د خوراکي توکو مرسته کابل ته استولې ده او ډیر ژر به یاد هیواد ته ورسیږي. د یاد وزارت په خبره د خوراکي توکو د مرسته به د خوړو نړیوال پروګرام له لارې پر اړمنو افغانانو وویشل شي. او دا هم د پاکستان څخه دوه مهم خبرونه. یو پاکستاني پوځي خپل 3 ملګري په ډزو وژلي. په پاکستان کې په یوه داخلي برید کې 4 پوځیان وژل شوي دي. راپورونه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې یو پاکستاني پوځي په یوه داخلي برید کې لومړی خپل 3 ملګري وژلي او بیا یې ځان وژلی دی. د امریکا غږ ډیواد څانګې د ځایي رسنیو په حواله لیکلي دي چې دا پیښه د شاکس د لیوي په پوځي مرکز کې شوې ده. د سیمه د ډیورنډ کرښې ته نږدې ده. وایي 2 پوځیان ځای پر ځای وژل شوي او یو بل یې په روغتون کې سور کړی ده. د پیښې علت لا معلوم نه دی. د بریدګر نوم شفقت ښودل شوی دی. د وژل شویو عسکرو نومونه راشد شاه، غلام محمد او پرویز علي یاد شوی دي. تر دې دمه د پاکستان پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او پاکستان کې د یخنۍ له امله د مړه شویو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی. د پاکستان په مری ښار کې د یخنۍ له امله په موټرونو کې د باند پاتې مړه شویو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی دی چې اسلام آباد ته نږدې په مری ښار کې د سړې هوا له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 کسان مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. لیدونکو له ملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.